السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو الله دې وکړي راته روغ او جوړ به وي ملګرو ما یوه ویډیو جوړه کړې وه چې ما درته پکې ویلي وو چې زه به تاسو ته یوه ویډیو راوړم چې هغه مونږ څنګه کولی شو چې وای فای هیک کړو د یو چا وای فای مونږ یې څنګه هیک کولی شو ما یوه ویډیو پرې جوړه کړې وه چې څنګه وای فای سیټینګ کولی شي یعنې خپل وای فای مې خپل وای فای پاسورډ څنګه بدلولی شو او خپل وای فای څنګه کتلی شو چې څومره مصرف شوی دی مقصد څومره جی بي مې په ختم کړي دي او څنګه کتلی شو چې څوک څوک ورسره کنیکټ دي په هماغه ویډیو کې بیا ما ویلي وو چې زه بیا تاسو ته بله ویډیو راوړم چې څنګه وای فای هیک کړو د یو چا وای فای وي څنګه یې هیک کړو نو ما نن درته دوې طریقې راوړې دي چې دواړې طریقې ډېرې مهمې طریقې دي تاسو یې وګورئ او غلط استفاده ورڅخه مه کوئ نو ملګرو دوې مهمې ویډیوګانې دي دوې طریقې درته په همدغه ویډیو کې سټپ بای سټپ ټولې درته ښایم نو ملګرو که تاسو زما یوټیوب چینل ته اوس نوي راغلي یاست دا ویډیو تاسو زما یوټیوب چینل په لومړي ځل ګورئ نو تاسو باید زما یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ او که چېرته غواړئ چې هغه بله ویډیو وګورئ چې د وای فای سیټینګ څنګه وکړو پاسورډ څنګه چینج کړو څوک ورسره کنیکټ دا ورڅخه څنګه ختم کړو نو هغه زما د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې شته نو ملګرو ټوله درته طریقه سټپ بای سټپ ټوله طریقه ښایم لومړۍ طریقه یې درته ښایم نو ملګرو اوله طریقه زه همدغه طریقه درته ښایم چې د اپلیکیشن له لارې مونږ وای فای هیک کړو د یوه اپ له لارې او دویمه هغه طریقه درته ښایم چې بغیر له اپلیکیشن څخه زه وای فای درته هیک کوم نو ملګرو تاسو اول وګورئ زما سره وای فای نه دی کنیکټ شوی تاسو کتلی شئ نو ما سره خو زه وای فای ته داخلیږم مقصد وای فای ته نه وځم نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره د الهام په نوم یو وای فای دلته شتون لري دا مې خپل وای فای دی ما د موبایل څخه ډیسیبل کړو نو تاسو ته زه ښایم چې څنګه ورسره کنیکټ کېږي مقصد زه کلیک پرې وکړم کوډ یې ماته نه دی معلوم چې څنګه کوډ دی نو زه ورڅخه بهر کېږم زه تاسو ته د اپلیکیشن له لارې ښیم چې څنګه د دغه وای فای هیکم د یو اپلیکیشن لري دویمه طریقه دغه ده چې بغیر له اپلیکیشن څخه دغه وای فای هیک کړو نو ملګرو تاسو به دغه اپ را انسټال کړئ له پلی سټور څخه دغه اپ لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري زه تاسو ته رزون کوم چې کتل تاسو پلی سټور ته پس لاړ شئ همدغه یو اپلیکیشن دی دغه تاسو را انسټال کړئ دغه لیکل تاسو کتلی شئ دغه یو اپلیکیشن دی لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړو که نه نو بیا به راشه پر همدغه باندې به کلیک وکړئ کله چې ور باندې کلیک وکړو نو تاسو ته به یوه دا ډول صفحه راخلاص شي ما سره خو لاندې یو بل موبایل هم شتون لري تاسو ته دلته یو د کامرې غوندې شی ډایرکټ درته راخلاصیږي نو ما سره خو یو موبایل شته زه دغه موبایل خلاصوم او دغه موبایل د وای فای سره کانیکټ دی موبایل وای فای سره کانیکټ شوی دی نو زه تاسو ته ښایم چې دا زه وای فای سره کانیکټ کړم تاسو کتلی شئ نو ملګرو دغه وای فای د موبایل سره کنیکټ دی تاسو دلته کتلی شئ چې دغه موبایل سره کنیکټ شوی دی دغه الهام په نوم تاسو کتلی شئ نو زه به څنګه د موبایل سره دغه کنیکټ کړم تاسو دغه زما د موبایل په صفحه کتلی شئ چې موبایل وای فای نشته ورسره کله تاسو سره یو بل موبایل یا سره وای فای کنیکټ وي او د تاسو سره وای فای نه وي کنیکټ هغه موبایل کس ته وایي چې ما سره د موبایل کنیکټ ده د وای فای درته چې ما پاسورډ نه منم ته به ورته راشئ چې تا موبایل راکړه کله چې به همده په دا وای فای کنیکټ شوی پر همدغه باندې کلیک وکړئ نو دلته به دا ډول صفحه راخلاص کله چې دا صفحه خلاصه شوه تاسو ته کتلی شئ چې پاسورډ یې اتوماتیک ډول راواخیستو چې دغه یې پاسورډ شو تاسو ته زه شو کړم دغه یې پاسورډ شو نو ملګرو تاسو پاسورډ کتلی شئ چې خو اوس بل یو دوه دغه پاسورډ ورکړی دی نو دغه پاسورډ به تاسو څنګه کوئ خپل موبایل ته بیا راکپي کړئ په دا بټن هم کپي کېږي چې کله تاسو دغه بټن ووهئ کپي به شي او لاړ به شي پاسورډ به ورته ورکړئ زه په اپلیکیشن له لارې نه کنیکټ کوم تاسو ته زه بله طریقه لنډه طریقه ښیم مقصد خو اپلیکیشن شو چې اپلیکیشن له لارې څنګه کنیکټ کولی شئ نو تاسو بیا دغه پاسورډ تاسو بل ورته بیا هم کتلی شئ را به شئ دغه دویم ځای ته بیا راشئ کله دا ټول وای فای دی ما ټول وای فای پاسورډ په همدغه طریقه راخیستی زه کله په دغه ځای باندې کلیک وکړم ما څخه مقصد همدغه کس ورک شو زه ګورم چې وای فای څنګه ما کنیکټ کړی و بیا به راشئ پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ دلته هم درته ښایي چې دغه پاسورډ ورکړی و نو زه پر مثال که چېرته تاسو ډایرکټ ورسره کنیکټ کوئ را به شئ وای فای به ووهئ ډایرکټ ورسره کنیکټ شو خو زه درته بله طریقه ښیم دویمه طریقه چې بغیر له اپلیکیشن څخه څنګه کنیکټ کړئ را به شئ پر وای فای باندې به ګوته ونیسئ کله چې وای فای ته داخل شوئ نو دلته تاسو ته اوس راشئ چې وای فای مقصد راغلی چې د وای فای وای فای راواخیستو مقصد وای فای نه دی کنیکټ شوی یعنې پاسورډ غواړي نو دلته تاسو کتلی شئ دغه د کمرې نشان دی د کمرې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې کمرې نشان باندې کلیک وکړو نو دلته همدغه وای فای چې کوم دی د الهام په نوم وای فای پر همدغه باندې به کلیک وکړئ کله چې دا ډول صفحه راخلاصه شي تاسو کتلی شئ دغه ډول صفحه چې کله راخلاصه کړئ نو تاسو به همدغه د موبایل خپل د موبایل سکرین به همغه ته ورکړئ ډایرکټ به ورسره کنیکټ شي ما یې کوډ نه دی زده خو دغه وای فای کوډ همدغه چې موبایل یې چلی دی هم نه دی زده نو فرض مثال ما خو زده دی خو ما خپل وای فای د موبایل هم نه زده ما هم نه زده تاسو به همدغه چل ورسره کوئ ډایرکټ ورسره کنیکټ شي
ګورئ ورسره کنیکټ شو که نه وای فای ورسره اتوماتیک ډول کنیکټ شو نو ډایرکټ یا تاسو ته دا صفحه تاسو ته دا ډول سیټینګ درکړی وي یا تاسو راشئ پر همدغه سیټینګ باندې کلیک وکړئ دا ځای کې هم دغه درکړی وي دا سکین دغه سکین تاسو بل موبایل ته ورنږدې کړئ هغه به ورسره اتوماتیک ډول ډایرکټ کنیکټ شي نو پر همدغه ډول هم کولی شئ مازې چیز ته ضرورت دی همدغې ټپې ته ضرورت دی دغه ټپۍ تاسو باید هر وای فای پیدا کړئ نو تاسو ورسره ډایرکټ کنیکټ کیدای شي ځینې کسان پوښتنه کوله چې زما وای فای ورسره کنیکټ دی خو زما د ملګري وای فای یو موبایل چې دا هغه نه دی ورسره کنیکټ زه به څنګه ورسره چل کوم چې ما ته پاسورډ هم نه دی معلوم نو دا ډول ورسره چل کولی شئ نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو ته ضرور لایک در سره ورکړئ او که چېرې دغه طریقه تاسو زده وي نو کمنټ کې راته ووایئ چې یا مې زده وه یا مې نه وه زده نو دغه دوې طریقې وې چې تاسو ته مې راوړئ چې وای فای ورسره څنګه کنیکټ کړو تاسو کتلی شئ زما وای فای ورسره کنیکټ شو اول ورسره نه و کنیکټ نه مې پاسورډ ورکړی او ما ځې خالي لاړم سکین مې ورڅخه واخیستو پس وای فای کنیکټ شو نو ملګرو که تاسو نوي راغلی یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو ته لایک ورکړئ مننه